لنډه کیسه د دوزخ څوکیدار. څومره چې شپه پخېده هومره د ساجدې په ګېډه او ملا باندې درد زورور کېده. هغې نور نشو کولی چې خپله خوله ګنډلې وساتي. ابۍ د کوټې په کونج کې، هغه کونج چې لاندې سر کې د کوټې دروازه وه، په خیرن بالښت باندې سر ایښی و او په درانه خوب ویده وه. تر څنګ یې شاهنازه د خپلې 14 کلنې لور ثریا سره خوبولې پرته وه. هغوی ښه وو، یوه پاکه بستره یې سره درلوده. د ساجدې خواته نادره ویده وه. د نادرې عادت و چې د شپې 2-3 ځله راویښه شي او خپل سګرټی ووهي. د ساجدې زګرویو نادره په خواږه خوب کې وتخنوله او د سګرټي هوا یې په زړه وروروله. په خپل ځای کېناسته او ساجدې ته یې ورپام شو. سترګې یې وموښلې، ورنږدې شوه، ورو یې ورته وویل: ساجدو، خیر خو به وي؟ خیر چیرته دی؟ مړه شوم، دردونه مې دي. نه بابا، داسې وایې. د آسماني میاشتې 14مه وه. سپوږمۍ د کوټې د سیمې پنجرې نه د کوټې منځ غولي ته ښه صافه رڼا ورکوله. نادرې ساجده راوچته کړه او رڼا ته یې راوسته. په ابۍ غږ وکړ: پورته ځړې، بلا دې ووهه. همدې ته جوړه یې چې ټوله ورځ سترګې په سور رنګ رانجه کړې. ښځه مړه شوه. د نادرې له غږ سره شاهنازه او ثریا هم له خوبه رابیدارې شوې. درې واړه ساجدې ته رانږدې شوې. شاهنازې ابۍ ته وکتل او ویې ویل: اوس به څه کوو؟ ښځه لنګېږي، څنګه به یې خوندي کوو؟ نه زړوکی شته، نه توشکې، په دې تش غولي باندې به څه کوو؟ ابۍ هم سر وښوراوه، غږ یې ونه کړ. خو نادره راسره شوه. شاهنازې ته یې وغبرګه کړه: څه به کوو؟ دروازه به وډبوو. آواز وکړه چې د دوزخ څوکیدار راشي او وی ګوري چې شفاخانې ته یې بوزو. د نادرې په دې خبره باندې ثریا کټ کټ وخندل. ځواب یې ورکړ: داسې خوښې نه ده، اوس که مړه هم شي دا دروازه به څوک تر سهاره نه درته خلاصوي. هغه د نایي ښځه دې ویره ده چې تېره میاشت په همدې پلمه خپل غټ پټ زوی په شفاخانه کې پرېښود او وتښتېدله. له هغې ورځې نه شفاخانه یې سره بنده کړې ده. پوه شوې او که نه؟ دا د ښځینه بندیانو د محبس 11 نمبر کوټه وه. ساجدې په دې جرم کې دلته شپې سبا کولې چې هغې د خپل میړه قهار لاس په تبرګي باندې پرې کړی و. هغې خو یې سر له تنه جلا کاوه، خو هغه سره بخت یاري کړې وه چې د شپې په تیاره کې د غاړې پر ځای لاس یې د ساجدې تر تبرګي لاندې شوی و. د قهار ګناه دا وه چې ټوله ورځ یې په نشو کې تیروله. د کابل په کورنیو جګړو کې نور غلا شوي مالونه خلاص شوي وو تر څو بنګو بوز یې کړي. نو یې ملا تړلې وه چې نوره ساجده بنګو بوزه کړي. ساجدې چې ښه ځواني درلوده نو د ښه مال په بیه تله او روزانه یې د قهار په ان ښې پیسې ترلاسه کولی شوی. خو دا ارمان یې ساجدې په زړه کې ورخښ کړی و. شاهنازه هغه 40 کلنه ښځه وه چې تل به یې له افغانستانه نورو ګاونډیو ملکونو ته له لور سره یو ځای پودر وړل. ښکلې غنم رنګه میرمن وه. ښه وخت یې تېر کړی و.
د دې حال ویونکې تازه رنګ او ښایسته ځواني وه چې دا یې د 23 کالو در پیژندله، خو وه د 40 کالو. د هغې په دې محبس کې 2 میاشت وه. په زندان کې آوازې وې چې را روانې اونۍ کې به مور او لور دواړه ازادیږي. نادره هغه زړه په کور پاتې پیغله وه چې اوس یې کورنۍ هم نه درلوده. ټوله کورنۍ په کورنیو جګړو کې له لاسه ورکړې وه او اوس یې ځان سره څو جینکۍ ساتلې وې، خو د یوې جینۍ په سر چې په کمو پیسو یې د تېرې جګړې پخواني قومندان ته نه ورکوله، د هغه شخص سترګې قومندان د لاسه یې دې تورې کوټې ته راغلې وه او د بند موده یې لنډوله. ابۍ چې 2 ځوانې کونډې انګایندې او 8 یتیمان لمسیانې درلودل، د یو جهادي قومندان د ښځې د سرو د امیل د غلا په تور دلته را رسېدلې وه. هغې په رښتیا هم دا کار کړی و. د دې امیل د ترلاسه کولو لپاره یې پوره 2 میاشتې د جهادي قومندان کره مزدوري کړې وه او د کور خدمت یې ورته کاوه، خو د نرغازي لور وه. امیل یې په یو ښه ځای کې ځای په ځای کړی و. تر اوسه یې جرم په ځان نه و منلی. ساجده د دردونو له زوره سره او شنه اورېدله. شاناز یې یو مټ او لور یې بل مټ نیولی و. په کوټه کې ګرده ګرځوله. د هغې دردونه یې سره ګرم ساتل او بیا به یې خپلې ګړۍ ته وکتل. د دردونو په منځ کې وقفه او شیبې شمیرلې. په ساجدې دردونه را تاوده کېدل. نادرې دروازه ډبوله او د دوزخ څوکیدارې ته یې نارې وهلې. مریم د دې بند د ښځو د برخې مسؤله وه. نن شپه د هغې د نوکریوالۍ وار و. هغه له رنګه توره سکڼه وه او پوره غوسناکه ښځه وه. په کومه شپه به چې نوکریواله وه، نو د بند په ښځو باندې به قیامت و. تر سهاره به یې نه څوک ځواب حاجت ته پرېښودل او نه د اوبو څښاک ته، نو ځکه ښځو پرې همدا نوم پیرزو کړی و. هغه هم له دې نوم سره دومره روږدې شوې وه چې چا به د مریم په نوم ورته غږ وکړ، نو ځواب به یې نه ورکوه، تر څو چې به یې دا خوږ نوم نه و اورېدلی. نادرې په زوره زوره نارې وهلې، د دوزخ څوکیدارې و څوکیدارې. تر هغو یې نارې وکړې څو چې د نورو کوټو نه نورې بندیانې راویښې کړې. د نادرې له اواز سره سم د ناروغ غوبال جوړ شو او مریم مجبوره شوه د 19 نمبر کمرې ته ورغله. د دروازې په کوم سوري کې چې نادرې خپله خوله ایښې وه او چیغې وهلې، هغه ځای ته یې ټپ ورکړ، خپل لاسي څراغ یې ور واچوه او په قهرجنه لهجه یې وویل: څه ټکه راغورځېدلې ده؟ نادرې ور غبرګه کړه: له ټکې نه خبره وتلې ده، ښځه لنګېږي. څه؟ نادرې لا جواب نه و ورکړی چې د ماشوم د ژړا نازک نری غږ د سپوږمۍ له رڼا نه راوڅرخېده او د کوټې په تیاره کې وځغلېده. شاناز یې د دروازې په لوري ورمنډه کړه. ورخطا یې مریم ته وویل: د دوزخ څوکیدارې خورې، زر کوه چاقو یا د ګیرې چاړه راوړه چې نوم یې پرې کړو. څوکیدارې ورخطا د محبس د پخلنځي په لوري ورمنډه کړه. هغې نه دا هم هیر و چې د شپې په دې ناوخته کې سرور کاکا خو په خپل کور کې په کراره خوب بیده دی او پخلنځی تر سهار 7 بجو پورې بند دی. د مریم سر ته عقل ورغی چې په محبس کې خو تیره او څیرونکي توکي نشته او منع دي. د محبس د پخلنځي خواته په واورو په نیم پټو تیرو ډبرو باندې سترګې ولګېدې. له یوې ډبرې نه یې واوره په لاس کې لرې کړه او د 19 نمبر کوټې په لوري ورمنډه کړه. د دروازې له سوري نه یې نادرې ته تیږه ورکړه. نادرې د تیږې په لیدو وویل: په دې څه وکړو دوزخي ابۍ؟
د تا سر مات کړم که خپل. د نادرې دا خبره بې ځوابه پاتې شوه. ابۍ یې تیږه له لاسه واخیسته او د هلک نوم یې تر تیږې لاندې کړ. په دویم ګزار یې نوم سره جلا شو او د خپل ټیکري نه یې څیره وویسته او نوم یې ټینګ وتاړه. ابۍ له هغې تیږې نه ډېره ګټه واخیسته. د کوټې غولی چې خام و په هغه ځای کې چې ساجدې زوی زو کړی و هغه ځای یې ښه وتوږه. د ماشوم جوړه او د ککړ غولي وینې تر خاورو لاندې کړې. هغه لا په خپل کار لګیا وه چې د مریم غږ د 11 نمبر کوټې د دروازې تر شا راپورته شو. اوس مریم یوازې نه وه، ورسره 2 نور ټوپکوال هم ولاړ وو، کوم چې ټوله ورځ د محبس په لویه دروازه کې ولاړ وي. دروازه خلاصه شوه. د مریم په لاس کې 2 غټې روجایې وې. هغه یې نادرې ته ورکړې او ورته یې وویل چې ماشوم دې پکې پټ کړي. او د یوه ټوپکوال په لاس کې کمپله او بستره وه. شاناز یې له ټوپکوال نه بستره واخیسته او ځان ته یې وغوړوله. مریم پرې نارې کړې، دا ستا لپاره نه ده، دا د لنګې لپاره ده. هغې وویل ولې سترګې نه لرې؟ دا بستره چې اوس یې تر لاندې اواره ده دا د تا د پلار ده. تر څو تا بستره راوړه ښځه خمړه کېده. ما خپله نوې بستره ورکړه، اوس هغه لړلې ده، زما په کار نه راځي. نادرې خپل سګرټ یې بل کړ او ساجدې ته یې وویل دا دې څه کاوه؟ سبا به یتیم وي. ته چې له دې ځایه ووځې ولاکه دې قهار ژوندی پرېږدي، نو ښه به دا وي چې د دې ماشوم لپاره ما کره راشي. ساجدې هلک ځان ته ورنږدې کړ، سینې پورې جوخ کړ. نادرې ته یې څه ونه ویل. د لمر د څرک سره د دوزخ څوکیدارې د 11 کمرې دروازه خلاصه کړه او یوه کاسه چې تود لوګی ورڅخه جګېده د ساجدې مخې ته یې کېښود. ساجدې ځان په کمپله کې تاو کړی و، مخې پټ و او د نریز ګروي غږ یې راته. مریم په ماشوم ورټیټه شوه او مخ یې ورلوس کړ. ماشوم خپلې شنې سترګې ورواړولې. د ماشوم د پوزې د پاسه تور خال نوره هم حیرانه کړه. د ماشوم مخ یې ژر ورپټ کړ او خپلې کمرې ته راستنه شوه. د المارۍ نه یې لوی کتاب راواخیسته. د ساجدې د نوم د ثبت په نیټې سترګې ولګېدې. خپلې ګوتې وشمېرلې. روانه میاشت د ساجدې 14مه میاشت مخ په ختمېدو وه او د ماشوم د سترګو رنګ او د پوزې د پاسه خالې کټ مټ د محبس د مشر د شرف الدین غوندې و. د لیکلو نیټه 2006 کال د اکتوبر 23 پېښور حیات آباد.